بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ټولو ته ښه راغلاست. د ټایم ټیبل سکیجول مطابق نن د ګرامر برخه وایو. سبجیکټ پروناونز فاعلي ضمیرونه کوم دي تعریف ته راځو. Subject pronouns are those which are used as subject or as an action in the sentence. فاعلي ضمیرونه هغه دي چې د یو کار د فاعل یا ترسره کوونکي په حیث استعمالیږي، یعنی ترسره کوونکی وي. څنګه ترسره کوونکی؟ لاندې راځو. It is used before main verb. دغه د اصلي فعل څخه مخکې استعمالیږي. لاندې جملو ته راځو او فاعلي ضمیرونو ته خپله پرې پوهیږئ. They are as under. دوی په لاندې ډول دي. فاعلي ضمیرونه څو دانې دي؟ ټول 7 دانې دي. اول I معنا زه، he معنا هغه نارینه د نه لپاره کارول کیږي، she هغه ښځه، it دغه we موږ، you ته یا تاسې، they دوی یا هغوی. اوس راځو am she he it we you we they دا له څه سره استعمالیږي؟ اول am is used with I. د am کومکي فعل د I فاعلي ضمیر سره استعمالیږي. am چې دا همیشه له I سره استعمالیږي. لکه I am a student. زه یو شاګرد یم. I am احمد. زه احمد یم. is used with he she it. د is کومکي فعل د she he او it سره استعمالیږي. are is used with you we they. او اخیرنی are چې دا له they we you سره استعمالیږي. they معنا دوی، we معنا موږ، you معنا تاسو. یو مثال وایم. You are my friend. ته زما ملګری یې. We are students. موږ شاګردان یو. They are students. دوی شاګردان دي. ګور له دریو سرو سره ما are کار کو. راځو he ته. He is a student. دا یو شاګرد ده. She is a student. هغه یو شاګرده ده. او it عموما له هغه شیانو سره کارول کیږي چې هغه روح نه لري. لکه it is a picture. دا یو تصویر ده.